زما د زړه په کور دې ور نه لګي، ستا چې د دنګې ځوانۍ سر نه لګي. هغه دهقان یم که د لوږې مرمه، بغیر له مینې مې بل کر نه لګي. که څوک مې وژني لاس ترې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. دا شعرونه د اکرام الله ګران دي چې د 73 کالو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغوی اروا دې ښاده وي. اکرام الله ګران د چارسدې د پړانګو د یاسینزو سره تعلق لرلو. پلار میا فضل رحیم او دوی د پړانګ چارسدې د یوې ادبي کورنۍ سره تعلق لرلو. یو وخت ما ورسره په پېښور کې مرکه کوله، نو د خپل راته ویل چې زمونږ کورنۍ یو ادبي کورنۍ وه. وی پلار مې شاعر نه و، خو ادبي هلې ځلې به یې کولې، نثر سره شوق و. همدارنګه وی زمونږ کور ته به مجلې او دغه وخت اخبارونه راتل. نو همغه و چې دغه مهال د وړوکي اکرام چې لا ګران تخلص هم نه و، د ادبي کارونو سره شوق پیدا شو. او بیا وروسته په اباسین مجله کې چې ځینې ادبي لیکنې او شعرونه راتلل، هغه به یې لوستل. او بیا د خپله د خواږه زهر په نوم یو پیښه شوې وه، د هغه نظم کړه او د خواږه زهر نوم یې پې کېښودو. او دغه نظم چې چاپ شو نو د مورال ورسره پیاوړی شو. بیا د همدارنګه وروستو د هغه وخت نامتو شاعرانو حمزه بابا، د قلندر مومند، همیش خلیل او دوی سره ناسته پاسته شوله او د په غزل کې رنگونه راتلل شروع شول. نن به د اکرام الله ګان په فن او شخصیت باندې او د په شاعرۍ باندې به د پوهانو سره خبرې کوو. خو اول ورزو کلونه پخوا هغه انټرویو چې ما ورسره په پېښور کې کړې وه، د هغې یو څو خبرې تاسو ته دراوړو چې دوی د اکرام الله ګران د خپلې ادبي ژوند د پیل او نورو موضوعاتو باندې یو څه خبرې کړي. دا په سر کې وره ګران بابا، تاسو چې کوم دا کتاب چاپ کو، د شاعرۍ لومړی کتاب ستاسو راغلو، دغه ټوله ستاسو شاعري ده که نوره پانګه هم لرئ؟ د شاعري شته، د خدای پاک فضل دی، افسانې دي او نظمونه دي. ما نظمونه ما خو راته ما په دغه قدن ارادتن دا کتاب چاپ کوم. ما چې دا اوس وی چې امن او سوکالي او نفرتونو خلاف او محبتونو خورو، ما دا په علاقانه کې کړي و. دغه نو دا نور د خدای پاک فضل پنګه رسېدې ده، هم د نظم ده، هم د نثر ده، هم د افسانو ده، د غزل هم ده. نو زه به ګورم بیا چې کوم دی. نو دا مې خیال دی چې یو خو دغه کوم هغې لپاره ما نوم خوښ کړو، ژوند د خیال په آینه کې که نه. بل دغه د افسانو سپوږمۍ هم یو تکل یا افسانه و یا تکل و، داسې نورې افسانې مې په کنه هغه به راجمع کوم، هغه به انشاءالله د دغه په شکل کې ده. شاعري مې سترې ډېره پرته ده، ډېره روکشي هم ده او ډېره یارانو دوستانو سره و، هغوی مې رالیږلې ده. ګران صاحب، ستاسو ځینې غزلونه د وخت هنرمندانو ویلي دي، په خپله مزه اخلی دې کار نه، ځکه اورېدونکي خو ستا غزل ډېر خوښوي، همداسې هم خوښوي بیا چې موسیقي کې راشي هغه خو ورته ډېر خوند ورکوي. ته په خپله د چا د اواز نه چې ستا غزلې ویلي مزه اخلې؟ یاره دغه دي ډېر، دغه دي اوس هارون شو، شاولي شو، خیال شو. نو خو دا ده چې یعنې خیال محمد خو دا و چې هغه زه دا ووایم چې زمونږ دغه لکه د انډیا سیګلو نه دی، ځکه چې دی مدم آواز کوي که نه، نو هم ډېر قابي وي، او که په پتې د آواز کوي نو هم قابي وي. اوس خدای خبر چې بوډا شوي دی چې اوس به څنګه دغه خو بهرحال د هغه آواز کې هم خوږوالی، شاولي آواز کې هم خوږوالی، د هارون آواز کې هم دغه و. نو داسې ډېر دغه شته. ګران بابا، دا راته وایه چې ځان نه علاوه د چا غزل خوښېږي دې وخت کې؟ ښه غزل نور هم څوک لیکي ستا په خیال که نه؟ غزلې چې کوم دی نو اوس هم د خدای پاک فضل دی چې د نوې کل دغه په حواله سره اشنغر په حواله سره ورته وایم چې هغې کې داسې دغه شته صلاحیتونه چې ډېر ښې غزل لیکي، خو که موږ ادبي ټیکهداران جوړ نه شو او موږ ورته په لار کې خنډ نه شو چې کم از کم چې د اشنغر د ادب په نوم سره، د سیاست په نوم سره، ما د سماجي او علمي لحاظ سره چې کوم نوم دی که نه، نو چې هغې کې ګیپ رانشي. نو که موږ
د دې اوسني نسل د هلکانو حوصله افزایي کړو نو ډېر ښه شاعران پکې شته. د اکرام الله ګران خبرې مو اورېدې او دا د ژوند اصول دي. څوک ټول عمر ژوندی نه وي. انسانان همدې دپاره پیدا دي چې یو ورځ به د مرګ کومې ته هم ځي. اکرام الله ګران زمونږ په منځ کې نشته، خو د هغه اواز ژوندی دی، د هغه شعرونه ژوندي دي، د هغه فن ژوندی دی. د هغه مینوال په یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، په افغانستان کې ډیر زیات دي. د افغانستان ځوان شاعر، لیکوال او څېړونکی همدارنګه خبریال طاهر ځلاند موږ سره خبرې اترې کړې دي. د هغوی نه اورو چې هغوی د اکرام الله ګران په اړه څه ویل لري. زما په نظر اکرام الله ګران د پښتو شاعرۍ په مشهورو شاعرانو کې یو هغه شاعر و چې د یو سدابهار شاعر په توګه باندې مونږ منلی شو. یعنی د هغه شاعري که له تیرو 13 کلونو راواخلو او بیا د هغه وروستۍ غزلې هم ولولو نو هم هغه یوه مستی، هم هغه یوه ښکلا او هم هغه یوه د هنري عجوبی په توګه باندې مونږ لیدلی شو، مونږ یې مطالعه کولی شو او خوند ترې اخیستلی شو. د ګران د شاعرۍ خوبي په دې کې وه چې په ساده ژبه کې هغه ډېرې له نزاکت ډکې خبرې کولې، په ساده ژبه کې هغه ډېرې ژورې خبرې کولې او همدا ډول د هغې ترکیبونه دغسې پاخه ترکیبونه د شاعرۍ چې که سړي به ولوستل نو د هغه په شاعرۍ کې چې د استادۍ کما اصطلاح ده نو د استاد شاعر یو ثبوت به و. د دې له کبله ګران زمونږ په شاعرۍ کې ډیر مهم ځای لري. د پښتو شاعرۍ په مهمو هغه څو شاعرانو کې یو د نوم هم دی چې د پښتو شاعري او په ځانګړې توګه غزل یې د بدلون سره مخ کړی دی. یو بل ډیره مهمه نکته چې د اکرام الله ګران په شاعرۍ کې ما لوستلې هغه دا ده چې په کوم وخت کې چې دی لکه زلمی یا ځوان هغه وخت کې دغه په شاعرۍ کې د نظریاتو او د نظریاتي تبلیغاتو میلان ډیر زیات لیدلی کېده. یعنی د نشنلستانو، د طریق پسندو، د کمیونستانو یا هم د ځینې اسلام پاله چې د هغوی ډیر زیات په دغه شاعرۍ کې هغه مهال خپل نظریات وړاندې کول. خو ګران یو بیا هغه شاعر و چې د سره د دې چې په شاعرۍ کې هر څه بیان کړي، ولې خوبي دا ده چې د ډلې پورې ځان نه دی تړلی. خوبي دا ده چې هنر یې د نظریو نه دی قربان کړی، یعنی په یو غیر محسوس انداز کې دا هر څه بیان کړي دي. تاسې د هغه په شاعرۍ کې بل مهم شی چې کتلی شئ هغه انسان دوستی یا انسان دوستی ده. په پښتو شاعرۍ کې که یو خوا د جنگ جګړو او د باتورۍ خبرې کېږي، ولې بیا په دې کې داسې شعرونه هم تخلیق کېږي چې که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. یعنی هغه د عدم تشدد د فلسفي یو ډېره ښکلې بیلګه په دې شعر کې ګران وړاندې کوي. یا هم دا ډول دی چې کله د وخت انځورګري کوي، وایي چې د حادثو سمندرونه ډوبېدل چې پکې نن هغه زړونو ته راپېښه د شبنم یره ده. په دغه شعر کې ترکیبونه د شبنم یره بیا د حادثو سمندر دا واقعا یو ډیر د لوړ هنر و چې د اکرام الله ګران سره و. په افغانستان کې اکرام الله ګران ډیر زیات مینوال لري، ډیر زیات لوستونکي لري. که څه هم زه چې څومره د ځینو ملګرو نه خبر یم، هغوی د ارواښاد ګران زما غزل کتاب ټولګی چې لوستی ده، نو ځینې خبرې ورسره شته یا ځینې تحفظات شته. خو ولې د ارواښاد ګران د شاعرۍ نورې نمونې چې په ویب سایټونو یا هم په مجلو کې چاپ کیږي یا هم د هنرمندانو لخوا ویل کیږي، فوق العاده هغه دلته بره پښتانه لولي خوښوي او د ډیرو تنکیو زلمیانو نه ما د هغه شعرونه
په غونډو کې اورېدلي دي چې په انانسرۍ کې وایي، په راډیوګانو باندې ویل کېږي. او ګران یو له هغه شاعرانو څخه دی چې دلته یې باقاعده خلکو ته ځان رسولی دی او خلک یې خوښوي او دوی د ځان سره یې ساتي، د هغه شعرونه لولي. مرګ حق لار ده، یو ورځ به ټول مرو، خو ګران پښتو ادب ته دومره خدمت کړی، پښتو شعر او غزل ته دومره خدمت کړی چې بس هغه نشته. واقعا یوه تشه ده، یوه خالیګاه ده او محسوسیږي، د هغه نشتوالی به محسوسیږي. خو ولې هغه د خپل هنر په سو باندې ځان ژوندی کړی دی. یعنی که چیرې نوي شاعران د هغه شاعري لولي نو هغه کولی په ډېرو برخو کې ورسره مرسته کولی شي. د ژبې د پخلي په برخه کې، همدا ډول د ترکیبونو جوړولو په برخه کې، د شعري تلازماتو د رایوځای کولو په برخه کې د نوو شاعرانو سره ډېره مرسته کوي. نو ګران خدای دې وبخي، خپلې ژبې ته، خپل ادبیاتو ته ډېر خدمت کړی دی، د هغه خالیګاه به محسوسیږي.